السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو دوستانو الله دې وکړي چې روغ جوړ به یو د صحت جامع مو وطن وي. په تیر لیکچر کې موږ ویلی شیپ ټول او په شیپ ټول کې چې دننه کوم ټولز دي تر موږ ریپل ټول پورې ویلی وو. اوس راځو سمج ټول ته چې سمج ټول استعمالیږي څه دپاره. نو راځو د دې دپاره موږ یو ریکټینګل چې دا ډرا کوو. دا ریکټینګل چې دا کلر فیل کوو تر څو موږ ته هغه پکې وشي چې دا ټول څه کار کوي. نو اوس سمچ ټول ته راځو. سمچ ټول موږ سره کار دا ده که نه چې دا لکه څنګه چې موږ په وایفر باندې یو ځای صفا کوو اوبه لرې کوو نو مخې ته یې بوځو. دا هماغسې په دې شیپ کې راولي مخکې بوځو. نو دا وګوره په دې سره دا هغه پکې کوي په چینجز راولي په دې هغه کې موږ سره دا کار کوي. او ورپسې د دې کې بیا دا ټول دي دا څه آپشن سره لپاره کار کوي. کله چې موږ غواړو دا موږ سره چې کوم دلته دا پوینټر ښکاري دا ګول شان دایره راغلی ده نو د دې کله چې موږ سایز زیاتو نو دې آپشن ته راځو. په دې باندې دلته کلیک کوو نو د دې نه د دې سایز چې ده زیاتېږي. د دې ځای موږ د دې سایز زیاتوی شو او د دې نه وروسته چې دا کوم آپشن ده دا دویمه د دې په واسطه موږ چې دا زیات کړو. نو اوس چې موږ دا ماوس پوینټر راکاږو نو دا که موږ اخره پورې وړو نو دا یو شان وګوره هغه پکې وځي دا لاره پکې وځي. نو که چېرته موږ دلته دا زیات کړو ورته نو دا به موږ سره چې څوم مخکې بوځو نو رو به را سره وړګی کېږي. دې بسته به موږ سره دا رو وړګی کېږي. که دا موږ چېرته ډېر نور هم زیاتو نو دا به موږ سره بیخي کم ځي. موږ به موس غځي ته رسولی خو دا به دې سر کې پاتې د دې نه د دې د هغه کمولی زیاتولی شو. او د دې نه وروسته چې کوم دا آپشن ده د دې په واسطه چې موږ سره دا کوم سرکل تاسو ته اوس ښکاري دا ګول شان دا مکمل ګول کوی هم شو او د دې په واسطه یې موږ نری کولی هم شو چې د دې لکه ګول نه وي داسې اوږد شانته کېږي. دې باندې اوس موږ ولې کمو دغه ورته نو دې سره به دا موږ سره دا دایره اوږده شانته شي. دا وګوره موږ سره داسې اوږده راغی دا فلټر. او که دا چېرته موږ مکمل 90 ته ورسو نو دا به مکمل موږ سره په ګول دایرې باندې بدل شي. مکمل سرکل شکل به اختیار کړي. دا وګوره دا موږ سره مکمل د دایرې په شان ګول شو. او د دې نه وروسته چې دا آپشن چې کوم د موږ سره دا موږ ته د دې هغه کوم سرکل چې ده د دې راته ښیي کوږوالی چې دا په تاسو کوم انګل کې کوږوي خو دا موږ ته د دې اول دلته سایز هغه کوو کمو ورته ځکه دا ګول دایره د دې کې اوس نه ښکاري په ترس کول په دې سره په ترس کېږي په دې آپشن سره. نو اول موږ دا دلته ورته د دې ناکوو چې دا دایره اوږده شانته شي چې دا کوم طرف ته کږېږي چې موږ ته د هغې پته لګېږي. نو د دې آپشن په واسطه موږ سره د دې چې دا په دې دایره کې کوږوالی راځي دا چې اوس موږ څومره زیاته وګوره دا موږ سره اوس سیده وله که نه دا وګوره اوس داسې په سیټ شو. اوس موږ سره دلته په سیټ شو ان تر دې پورې چې دا مکمل داسې افقي راتلی شي چې دا مکمل داسې راشي. د دې بس دې ځای نه موږ ورته د هغه زیاتو دا وګوره دا اوس موږ سره مکمل داسې راغله چې دا وګوره اوس دا چې څومره تاسو دې نه بره کوئ دا به مکمل داسې تاویږي چپ طرف ته. د ده خو شو دا سمج ټوله. نو د دې نه وروسته موږ سره بیا چې ده رفن ټول ده. رفن ټول څه دپاره استعمالیږي نو هغې ته اوس راځو. دې کې اول چې دلته موږ سره د دې کومه دایره چې تاسو ښکاري سرکل د دې سایز ده دې سره د دې دا سایز زیاتېږي
په دې سره چې څومره تاسو غواړئ چې د هغه دې غټ راشي نو دې سره د دې د غرونو نشان د رفن ټول په واسطه په دې کې راځي څومره غواړئ په دې کې ستاسو سره دغه غټ رسم شي نو دې نه د دې سرکل چې د سایز زیاتوی شي او ورپسې دویم آپشن ده د دې دویم آپشن په واسطه چې مونږ دا کوم هغه دلته رسمو مونږ سره دا غرونه چې اوس مونږ سره دلته راځي که نه د دې د منځ کې چې کوم دا سایز ده دا د دې په واسطه کمیږي دا غرونه چې کوم دي اوس څومره ازادي ده به مونږ سره د دې په واسطه تنګېږي تنګوالی به راځي د دې منځ کې دا که تاسو دې ځینه زیات کړئ وروس که مونږ دا رسمو که نه نو دا به وګوره مونږ سره راسي تنګ دا غرونه راځي او د دې نه اوس وروسته چې دا کوم هغه ده د آپشن ده دا صرف استعمالیږي دا اوس مونږ سره استعمالیږي چې دا غرونه که مونږ غواړو که نه چې اول غټ دی بیا دې وړوکي کېږي نو هغه د دې ځای نه مونږ کولی شو دا اوس مونږ سره دا ځای کم ده د شیف رسمو دلته هم د هغه ورته سیوا که اوس چې دا په مونږ په مخ کې ځو دا به ورو مونږ سره وړوکی کېږي د وګوره اول کې دومره غټ ده وروسته دومره وړوکی شوی ده په دې په واسطه مونږ سره دا چې ده وړوکی کېږي او ورپسې اخري دا آپشن چې ده د دې په واسطه مونږ سره د دې په واسطه مونږ سره چې دا کوم غرونه اوس مونږ رسمو که نه نو د دې د سایز چې ده څومره چې دا اوچت دی او ښکته دی د دې دا سایز مونږ سره کمیږي دا اوس مونږ سره 45 ده که دا مونږ د دې نه چیرته هغه کړو سیوا خو دلته نو د هغې حساب سره چې مونږ څومره هغه کېږو د دې مونږ سره به دا غرونه هغومره ښکته راځي او که چیرته دا د دې نه کمه وه نو دومره به مونږ سره د هغه چې ده غټ راځي دا غرونو شان هغه چې کوم دي شان نه دا به مونږ سره څومره چې کوم دی مونږ سره وګوره دا ما مکمل کم کړ مونږ سره دومره راغی اوس ښکاري نه دا چې تاسو رانږدې نه کړي مکمل ډېر کم شو راشو نو چې دا څومره مونږ هغه کوو زیاتو نو دې سره به دا مونږ سره کمیږي دا اوس مونږ شپېتو ته ورسوو نو دا به د دې نه کم راځي که دا تاسو نور زیات کړئ د دې نه دلته مکمل 90 ته ورسوئ یا 90 ته ورسوئ نو دا به مونږ سره وګوره اوس مکمل مخکې چې کومه مسئله یې کول هلته ما دا شیپ نو سلیکټ کړی نو ځکه دا اوس وګوره اوس مکمل هغه راغلی دي خو دومره مونږ سره زیات شوی چې ښکاري نه دا وګوره داسې یو پکې راځي چینجز دا مې راځو کړی دې دپاره تر څو تاسو صحیح ښکاره شي چې څه چینجز پکې راځي نو دا اوس مونږ سره رفن ټول چې ده مونږ سره ختم شو اوس د دې نه پس چې دا بل ټول مونږ سره راځي کراب ټول راځي مونږ سره اوس کراب ټولز مونږ کراب ټولز په ټکسټ کې څه یوز دا مونږ سره په لکه ریکټنګل رسمو په هغې کې څه یوز ده دا مونږ دلته اوس ګورو په پکچر کې مونږ سره څه یوز ده دلته دې شیپ ته کلر ورکړو کراب ټول په څه که چېرته تاسو وغواړئ که نه اوس مونږ ماته صرف دا دومره ځای پکار ده نو بیا مونږ راځو دلته کراب ټول ته او څومره ځای چې تاسو ته پکار وي دلته سلیکټ کړئ دا نور کوم شیپ چې مونږ سره جوړ دي دا څلور واړه دا به ګوره یو هم نه راځي کوم ځای چې مونږ سلیکشن کړی ده دا به مونږ سره صرف پکې راځي او ډبل کلیک پرې کوو نو صرف به مونږ سره دا ځای پاتې شي
اوس دا موږ بیرته واپس د کنټرول زیډ باندې واپس تللی شئ تاسو. اوس که چېرته تاسو دلته سلیکشن وکړو دومره که نه تاسو ویل چې اوس ما سره خو دا زیړ دا ځای هم پکې مونږ ماته پکار ده، نو بیا به تاسو راځئ د دې ځای نه داسې دا مخکې راوستی شئ او د دې ځای نه داسې هم راوستی شئ، لنډې هم راښکته کولی شئ، پاره هم ووایئ شئ، سلیکټ کوی شئ تاسو. او هماغه شان چې سلیکټ هم کړو دلته پرې ډبل کلیک وکړئ نو هغه به تاسو سره دلته راشي. دا به موږ اوس ډیلیټ کړو. اوس راځو په پکچر کې د دی کرپ ټول کار څه ده، نو موږ راځو دلته امپورټ په واسطه دلته پکچر راولو. دا پکچر موږ دلته سلیکټ کوو. تر څو تاسو پوه شئ نو موږ د دې نه دا رالو. اوس موږ سره دا پکچر شولې دې پکچر کې موږ سره پکار ده چې صرف دا کوم د خیبر پښتونخوا د دې هغه لوګو ده دا فول چې کوم ده دا موږ غواړو چې دا ترې راوالو. د کرپ ټول په واسطه راځو کرپ ټول ته. اول خو به تاسو دا کوم پکچر نه چلی دا به سلیکټ کوئ. اوس راځو کرپ ټول ته او همدغه چې کوم هغه د موږ سره دا داسې نور پکچر به موږ سره بیا نه راځي. ګوره صرف دا کوم ځای چې موږ کرپ نیولی دا به راته راځي. دا وګوره موږ سره دلته دا راغی. نو ستاسو چې سم پکار دي نه اوس د دې لوګو نه موږ دا د کمپیوټر دا هغه رالو لوګو رالو دا به هغه کړو دلته سلیکټ به کوئ او کرپ ټول ته به راشئ. کوم هغه چې تاسو د دې نه رابېلوئ رابېلولی شئ داسې. دې سره وګوره ما سره د سی پي یو دا سر په سم رانغی نو دا د دې ځای نه تاسو سایز ورته برابرولی شئ او بیا به پرې ډبل کلیک وکړئ نو دا به تاسو سره دلته راشي. اوس په ټکسټ کې د دې کار څه ده، اوس موږ یو ټکسټ لیکلی ده دا ټکسټ موږ ولیکو. اوس دې ټکسټ کې موږ ته دا صرف ان پکار ده او دا نور راته نه ده پکار، نو د دې نه تاسو دا کرپ ټول راغستی شئ داسې دا ان به سلیکټ کړئ او په دې به ډبل کلیک وکړئ همداسې لیفټ کلیک به پرې وکړئ نو موږ سره به دا ان صرف دلته راشي. دا خو شو کرپ ټولو. اوس په کرپ ټول کې موږ سره دلته په دې باندې دا ما تاسو پرون ویلو چې په دې مثلث چې کوم ورسره نو دا به صرف یو ټول نه دا به یو ګروپ اف ټول وي. نو په دې کې چې بیا موږ سره نایف ټول راځي. اوس نایف ټول کار څه ده راځو نایف ټول په ټکسټ کې څه کار ده، په شیپس کې څه کار ده، پکچر کې څه کار ده، نو دا ټول به موږ اوس وایو. راځو یو ریکټینګل چې دا ډرا کوو یا یو سرکل ډرا کوو دې ته کلر ورکوو داسې اوس لاین هم ورکوو ورته. نو راځو اوس نایف ټول ته. نایف ټول چې دا نایف معنا چاړه، نو په چاړه سره چې موږ څنګه کټای کوو په دې سره هم هماغسې کوی شو. همدغه هغه دا شیپ ده دا چاړه پرې موږ راکاږو داسې کوم ځای کې څنګه چې پرې کوی دا به موږ سره دوه حصې شي. دا وګوره یو حصه دا شو یو حصه دا شوله. په دې کې یو چې دا موږ چې اوس کټ کړو موږ سره وخته نه ده 2 پوینټ موډ د دې هغه چې دا نایف هغه سلیکټ نو په هغې سره موږ 2 پوینټونه به والو لکه همدغه هغه ده که نه دا زه بیا هغه کومه کټ کومه نو وګوره دا 2 پوینټ یو پوینټ دا واخیسته داسې راځو یو پوینټ دلته کلیک کوو په کوم ځای چې کلیک کوئ نو کلیک به یې کوئ دې سره به موږ سره دا پرې شي. دا به کنټرول یو کې اوکې به کوي نو دا به بیله بیله دې نه چې دا آوټلاین چې دا اوس لاړو همدلته راځو نایف ټول ته
اوس راځو افیکټ ټول ته دا ګوره دا بېله بېله څه شوله د په دې نایف ټولز کې بیا موږ سره دا د پری هینډ موډ ده اوس چې موږ هم دا هغه سلیکټ کړو دلته یو بل هغه رالو دا ډیلیټ کوو دا ریکټنګل رالو دې ته کلر ورکوو اوس په پری هینډ پروسیس کنه دا لکه څنګه چې تاسو په پنسل باندې کټای کوئ څنګه مو چې خوښي هماغسې راځئ پنسل چې څنګه ګرځوي هغسې به کټای وکړو دا به هم سره وګوره څنګه کټای چې تاسو کوئ په پری هینډ ټول د پنسل باندې څنګه تاسو کټای کوئ هغسې څنګه چې تاسو چې خوښي کومه څه کټ کول چې دا تاسو غواړئ هماغسې به دا تاسو سره دلته کټ کېږي او په دې کې بیا بل چې ده د نایف ټول په دې اپشنو کې دلته اوس دې کې موږ سره راځي بیزیر موډ په دې موډ کې که نه دلته اوس موږ کلیک کوو داسې راولوي چې بل کوم ځای کې تاسو کلیک کوئ دا شیپ ما سره سلیکټ نه ده دا به سلیکټ کړئ او سلیکشن به خامخا ورکوئ دې ځای نه موږ دلته کلیک کوو تر کوم ځای کې چې تاسو راولئ دا که نه خو کوم هغه چې تاسو سلیکټ کړی خو هغه کې به راولئ دلته موږ هغه کوو پوه شو بیزیر کې اوس تاسو څنګه ایسالی داسې مې هغه کړه که نه بیا بس تاسو سره به هغسې کټ شي دا تاسو سره هغسې کټ شي د دې هغه مثال برته په بل ریکټینګل برسم په کې به وکړو چې تاسو سم پوه شئ دا چې ده 3 فونټونه تاسو ته درکوي همدا نایف ټول باندې هغه کوو کلیک دلته موږ کلیک وکړو که نه دې ځای نه شروع وکړه نو بل چې تاسو کوم ځای پورې ګول کوئ دې ځای کې بل کلیک کوئ نو بیا به دا تر دې ځای نه داسې وروسته ګولوالی راځي چې څنګه هم تاسو کوئ هغه به ستاسو نه ښایي که تاسو داسې کوئ نو دې ځای نه هم داسې کټ کوی شئ پوه شئ دغه د انګل ده ستاسو چې کوم انګل کې کوئ نو چې څنګه تاسو کټ کوئ دلته به کلیک وکړئ دا به تاسو سره کټ شي دې باندې تاسو بیا په اسانۍ سره لوګوګانې جوړولی شئ